ما سأل الله تعالى عليه خليفه ذكر شو الموت وصل يعني دي زي التاسع خبرت كده مبارك رحمة الله تعالى عليه نور أولياء وقصص أنا كتابونه كنا تدريبين لازم زندگی چې مبارک رحمة الله تعالى سره شوی دا چې دا خبره مبارک رحمة الله تعالى عليه دا نصيحت خبر سماعت دي خبر مخصوص رکی د شو اخلي هغه دا دی چې کوم خلک هلاکت ته برابر شوي دي په هغې کې اکثریت خلکو هغه دی چې هغې مبارک صاحب ته بېادبي هلاک شوي دي په بېادبۍ هلاک شوي دي خو د چا په بېادبۍ هلاک شوي د خپل همپیره په بېادبۍ باندې هلاک شوي چې نورو سالکانو ته سپک کتلي د نورو سالکانو بېادبي کړې ده هغه هلاک شوي دي ډېر کم یا دې حد ته ورسېږي چې داسې کس پیدا نه شي چې هغې د مبارک سره د بیعت وکړی د مبارک سره په شان کې بېادبي کړې ده د هلاک شوي داسې به پیدا نه شي الا ما شاء الله مګر څومره خلک ډېر زیات خلفا د مبارک سره مطلق خلفا هم خراب شوي دي لارې د ضلالت اختیار کړې ده سبب یې څه ګرځېدلی سبب یې ګرځېدلی دی بېادبي د نورو سالکانو بېادبي د همپیرګانو د هغې هغه شي او دا کتابونه هم دي کتابونه هم لیکي چې په سالکانو کې که لاره د رجعت قهقري چاته برابره شو خدای ناخواسته او یا د سلوک د لار نه دی په مردودانو کې شمار شو اکثریت د دې خلکو نه هغه خلک دي چې دوی بېادبي د خپلو پیربایانو د خپلو همپیرګانو سره نو دا یو کس و د مبارک صاحب ته خلیفه ځکه شروع مو نو دې د رحمان یوسف سره بېادبي نه کړې وي د حدیث مبارک سره بېادبي نه کړې وي څو خلفاو سره بېادبي کړې مبارک صاحب رحمة الله تعالی علیه ډېر راوغوښتلو زه کوم نکته چې تاسو ته وایم زه هغې ته تاسو متوجه کړم چې دا د اولیاو سره څوک بېادبي وکړي د اولیاو سره څوک ګستاخي وکړي د اولیاو سره څوک دشمني وکړي دا د الله رب عزت ګرفت دا د مبارک صاحب خلیفه او د دې خلیفه به ستاسو اول یو کرامت ویم چې دا خلیفه څنګه خلیفه و چې عام سړی نه و د دې خلیفه یو خلیفه د دې یو ملک خلیفه موږ ته بس قصه کوله دې ما ته قصه کوله خو دا کرامت چې زه دې خبرې وروسته بیان کړم نو دې سره به سمون وخورو دغه کس مبارک صاحب راوغوښتل روحاني صاحب مبارک یې راوغوښتل څه خلک یې راوغوښتل مبارک صاحب دا کس راوغوښتو پاڅېد چې ودېدلی و هغې کس ته ویلي وو چې یاره زه مبارک صاحب رحمة الله تعالی زموږ د هزار خانقاه ورته رسېدلی وه په برنډې کې ناست وو د اوړي ورځې کسان کم ناست وو مبارک صاحب رحمة الله تعالی علیه تشریف فرما و زه خپله هم موجود وم نو مبارک صاحب رحمة الله تعالی چپ شو وویل چې لږ انتظار وکړئ چې دا خلک راشي روحاني صاحب مبارک راورسېدل چې خلفا نور هم راورسېدل چې ډېره غټه اجتماع نه وه پېښور صدر نه یو څو کسان راغلل مبارک صاحب رحمة الله تعالی علیه ویل دلته رانږدې شي خلک رانږدې شول او دا ما اول ځل باندې په زندګۍ کې اورېدلې وه د دې نه مخکې زه د داسې محفل شاهد نه وم چې مبارک صاحب رحمة الله تعالی علیه داسې وفرمایه چې دا فلانې هلته یو کس انجینر ورته ویل هغې ته ویل زما دا الملفوظات ولیکه چې دغه فلانې چې فلانې زوی دی او مانا په څلورو طرقو کې دی خلیفه دی او فیض هم وررسېدلی دی دا زمانه په څلورو طریقو کې خلیفه دی او فیض هم وررسېدلی دی په سبب د دوی ادبۍ باندې زمان عار او مردود دا خبره دومره سخته وه موږ په اول ځل اورېدلې وه روحاني صاحب مبارک يوم دم جب واسعا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم رسولا ونبيا وبنرشدنا حضره الاخوذ على سيد الرحمن مقتدا ومرشدا وبس رفعه الله اكبر جل بس رحمه الله تعالى في يوم دقيقه كم ساعه طارق اسمك طرف تسكتل متوجه اولا حالات كيفية بدل لعن توجه حالات نوم حالات تغيير كيفية بدله وأرسل مثلا تعالى بسيط بطرف الذي بدل أو ده مسلسل متوجه وتوجه رسل دعينا في طرف الحديث جب طرف الحديث بعد وقت ليش يسلك توجهه وتوكل أو
داسې یو تک تور غوندې سوی لیکن یو سپین پړی په خپو او په څټ کې پاتې شو، د هغې نه ځوړند پاتې شو. پوه نه شوم چې دا سپین پړی دی چېرته اوس د دې هغه کرامت بیانوم دی خلیفه. تاسو دې خبرو نه عبرت واخلئ، د دې کرامت بیانوم او بیا دا وخت بیانوم. مبارک رحمة الله تعالی علیه د طرف نه دا سړی عاق شو، چونکې ډېر زیات مریدان یې لرل، ډېر متعهدین یې لرل، مقتدیان یې لرل، صاحب د کراماتو شخصیت و د هغه سره. نو د ده یو مرید دی، د دې مشر خلیفه دی، د رسول مبارک سره راغلی. اگر چې یو ډېر لوی چانس د لاسه ووتلو، چې مبارک رحمة الله تعالی په هغه وخت کې هغې ته ویل که ته دې پرېږدې او ما ته راځې، اوس تصدیقاً د هغې نه زیات کمالات درمنډه کړي. سبحان الله. خدا قسم مبارک صاحب دیم ځل کې راکا ویل که هغه پرېږدې او دا اوس ما ته کښېنې، نو اوس ته د هغې نه ډېر زیات کمالات در منتقل کړو. درې ځلې دې لپاره غلی شو، تاسو ته لاس ووهئ. بیا یو شپږ میاشتې راته واپس پس تر راتګ نه د ورځې د شپو مزل کولو بیا راسره بیا نو بیا وایي چې کله به مبارک صاحب نه دی عاق شو، موږ ورسره وکړو. یو میاشت یا څونه تېره شوه، وایي د ده نه ما یو پوښتنه وکړه، واقعه د ده ما کتلې وه په ظاهره صورت باندې، وایي هغې پوښتنه ما وکړه. وایي رسول ته ما وویل دی په پېښور کې اوسېږي، وایي د ماخوستن لمونځ نه چې موږ کله لاړ خلیفه صاحب مبارک، وایي سحر جمع ته ماسپښین هم راونه وکړو، مازدیګر ماښام ماخوستن هم راونه وکړو، بل سحر لمونځ نو یو شبانه ورځ سحر راونه وکړو، سره بیا جمعه مونږ ورکوله او صحبتونه وکړو. یو شبانه ورځ بعد ما د ده نه پوښتنه وکړه چې کله سحر لمونځ ته راووتو، زه چې مشر خلیفه وم، زه ورنږدې شوم، ما ورته پوښتنه وکړله، ما ورته وویل چې صاحب تاسو بله شپه ماخوستن لمانځه لمونځ ته ننوتو، بیا تاسو سحر لمونځ ته رانغلئ، ماسپښین مازدیګر ماښام ماخوستن، اوس نن سحر راغی، خیر خو وي. وایي هغې راته وویل چې زه ډېر ستړی وم، ډېر خفه وم چې کله د ماخوستن لمانځه زړه مې ډېر راتنګ و، نو ما اراده وکړله او زه د دې نه د نوراني صاحب زیارت ته لاړم. دا نوراني صاحب یو زیارت دی په کوټې کې زیارت دی، زه د نوراني صاحب زیارت ته لاړم. نوراني صاحب زیارت ته لاړم، یو څه وخت مې د نوراني صاحب په زیارت کې دی، خو د هغې نه بیا زه شاه عتیق بابا ته کراچۍ کې دی، د هغې نه بیا یو څه وخت مطالعې کې تېر کړو، د سید عبدالله شاه صاحب په کراچۍ په ښار کې دا کوم چې بل مخکې زیارت دی هغه کراچۍ نه بهر کړو، شاه عتیق بابا هغه کراچۍ نه د 3 ګنټې بهر کړو، بیا چې کراچۍ وایي د هغې نه بیا زه سیون شریف ته راغلم، د سیون شریف نه بیا زه د عطا صاحب مبارک ته لاړم، او د عطا صاحب مبارک نه را اوس اذان سره کور ته راورسېدم. دا واقعه وایي ده ما ته په هغه وخت کې بیان کړې. کله چې دی د مبارک صاحب نه عاق شو، ورسره د ده چې مونږ د مریدانو کې ډېر لږ خلک پرېښه او اکثریت د مریدان هم ورسره وو. نو یو ورځ مې ورنه پوښتنه وکړه چې حضرت تاسو یو وخت ما ته داسې یو واقعه بیان کړې چې په یو شبانه ورځ کې تاسو کوټې ته کراچۍ ته او سند ته او لاهور ته او بېرته واپس کور ته راغلي وئ، آیا هغه کمال اوس هم شته؟ وایي ده په دې الفاظو داسې الفاظو باندې ما ته وویل، څرنګه چې اوس عاق دی په دې وخت کې، وایي ما ته یې هغه د سیف الرحمن زه وم، هغه شی زما مقصد خالي خبرې نه شي. اخوندزاده سیف الرحمنه شمک زلزله قربانه بحده ډېر پالا ګران ده، دا په ولیانو کې سلطان ده. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، نعرې تکبیر. مراد دې خبرې نه دي، حکایت نه تاسو ته خبره مراد دې حکایت نه زما تاسو ته داسې وه چې دغه سړی چې د مبارک صاحب نه په څلورو طرقو کې خلیفه و، د مبارک صاحب رحمت الله علیه په منفوظ مطابق چې هغې ته په دې څلورو طرقو کې فیض هم رسېدلی و، فیض هم رسېدلی و، یعنې صاحب د کمالاتو او د کراماتو و. هغه سړی اوس هم موجود، هغه سړي رجوع هم کړې ده، هغې توبه هم ایستلې ده، هغه واپس هم راغلی دی، لیکن فیض قطع ده، صحبت قطع دی. لږې ورځې مخکې په صحبت د موږ سره موجود و، د اول نه تر اخره پورې په مجلس کې واحد انسان همدا خلیفه موجود و چې یو ذره د فیض یې نه محسوسوله، او په
بس خير سالكين خلقونا الله من عاد عليه فقد آذنته بالحرب الأولياء والصالحين شاكرين فقد الدنيا حسنة